سلامونه نوې نوې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به مونږ مارکیټ انالایز کوو. نو ګورو به چې تر هفتې اخره پر مارکیټ څه کولی شي او کومه خواته به چې دی د مارکیټ ډېر زیات کوشش شي چې لاړ شي. نو اول د هفتې نه شروع کوو، هفتنۍ کنډل نه. هفتني کنډل ګوره شی کړي دي. هفتني کنډل چې دی د دزي لیکویډیټي ایستلې ده، دزي برسې لیکویډیټي ایستلې ده او لاندې راغلی دی او کلوزینګ چې دی لاندې ورکړی، ګورئ راغلی لاندې کلوزینګ ورکړې ده، ګورئ. نو د دې معنا شی ده چې بل کنډل به د دې ځي لیکویډیټي یالي شی کوي، د دې ځي لیکویډیټي باندې. خو خیر هغه پس خبرې کوو چې کوم واسې به ځي او کڅ شی به کوي. نو هفتني کنډل کې چې دی دلته بل هفتني چارټ کې دلته یو دانه فیرالی ګپ لرو، بولیش فیرالی ګپ ده. دا زموږ بولیش فیرالی ګپ شو او دی چې دی زموږ د هفتني کنډل لیکویډیټي شوه د لاندې ده، د لیکویډیټي شوه. او ځو ورځني کنډل ته. ورځني کنډل کې چې دی مارکیټ دلته چې دی دلته ځایونو کې رینج دی، خو ورځني کنډل کې دلته فیرالی ګپ لري، دلته بیرش فیرالی ګپ ده، بیرش فیجي بیرش فیرالی ګپ دلته لري او دلته ځایونو کې چې دی بره د ځي لیکویډیټي ډېره ده بره. نو ځو څلور ساعته ته. څلور ساعته هم چې دی رینج دی دا ځای نه. څلور ساعته چې دی دلته په دلته فیرالی ګپ کې دی، دلته بولیش فیرالی ګپ. څلور ساعته چې دی فیجي کې دی دلته اندې ځای نه چې دی مارکیټ که دا دونه هم تللی دی، دا بیا هم چې تللی دی دا د دې فیرالی ګپ زور ځو لاندې. نو دلته چې دی یو ساعته چارټ کې چې دی دلته مونږ فیرالی ګپ لرو، دلته بولیش فیرالی ګپ. دلته چې دی په یو ساعته کې چې دی مونږ دومره ډېرې لیکویډیټیان لرو، ګورئ دا چې دی لیکویډیټي شوه، دا زموږ لیکویډیټیانې شوې او دا هم چې دی زموږ لیکویډیټیانې شوې، دا ټولې چې دی زموږ لیکویډیټیانې دي. نو بره خواته چې دی لیکویډیټیانې ډېرې شته دي، د لاندې خواته هم چې دی دا فیل شوی چې دا ځي لیکویډیټي والي. نو بره طرف ته ډېر لیکویډیټیانې دي. نو پوره مارکیټ انالیسیس کوو، بیا چې دی وایي چې مارکیټ به کومه خواته ځي. ځو 30 دقیقې ته. 30 دقیقې هم چنان چې دی دلته فیرالی ګپ کې دی لیکویډیټیانې بیا هم ډېرې شته. نو که 30 دقیقې مونږ دلته وګورو، دلته د مارکیټ چې دی دا ډسکاونټ زون چې دی دلته دی. نو مارکیټ دزي نه چې دی دزي نه هم بره تللی شي. اوس یې نه وایم که نه چې بره ځي، پس ته به وایم چې پوره انالایز کړو. دا آی اف ای جي بولیش آی اف ای جي دی، انورژن فیرالی ګپ ده، ځکه دا چې دی په ډسکاونټ زون کې. نو که ځي د دې ځای نه نه خط لاړ شي، د دې ځای نه ځي، نو کېدای شي هغه ځای نه هم لاړ شي. مارکیټ چاته معلومه شي شی کوي، خو یعنې اکورسي لکه مارکیټ چې څومره تجربه او څه شیان چې پکې دي، نو هغه وایي چې هغه ځای نه به نه ځي. دلته چې دی 30 دقیقې چې دلته په اورډر بلاک کې دی، شی دی دلته په بولیش اورډر بلاک کې دی. ځو 15 دقیقې ته. 15 دقیقې څه وایي؟ 15 دقیقې وایي چې دلته یو دانه څه ورته وایي بریکر بلاک دی
او دا پاک کړو. دلته بریکر بلاک دی، مارکیټ د دې لیکوډیټي ایستلی داسې ګورئ لیکوډیټي ایستلی ده، نو کېدای شي بهر لاړ شي. نو ځو 15 دقیقې ته. نو بس دومره مهمه شی دلته اوس نشته. اوس به د لانګ ټرم هم درته وایم چې مارکیټ به څه شی کوي او د شورټ ټرم. اول د لانګ نه شروع کړو، لکه پوره هفته کې به بله ورځ څه شی کوي مارکیټ، او بیا د سبا ورځې سیګنال یا شی هغه هم چې دی پکې کتلی شي. ګورئ ښه دا زموږ هفتنی کنډل شو چې دوه ورځې لیکوډیټي وایسته، لاندې کلوزینګ ورکړو. نو بل هفتنی کنډل چې دی پروبابلیټي دا ده، یعنې اکورسي لکه زیات امکان شته دی چې مارکیټ به راځي د دې ځای لیکوډیټي والي د فیرالي ګپ کې به ټچ کوي. څه کوي؟ د دې ځای لیکوډیټي والي لکه دا چې ده راځي به د فیرالي ګپ کې به ټچ کوي. نو هفتنی دغه چې دی چارټ چې دی دا وایي چې د دې ځای لیکوډیټي والي راځي د فیرالي ګپ کې به ټچ کوي. نو هغه بیا نه دی معلوم چې سبا راځي، بل سبا راځي، بل سبا راځي، بل سبا راځي. نو هغه هم چې دی اوس وایم خیر زموږ ډیلی پروفایل د آی سی ټي درس دی هغه ډېر قوي دی، نو هماغه پکې استعمال. نو ځو ورځني ته. ګوره ښه ورځني کې چې دی اوس ګوره ښه دلته هفتنی دغه چې وګورئ دا لیکوډیټي ګوره د هفتني دا لیکوډیټي چې وګورئ دا چیرې ده د دې فیرالي ګپ نه چې دی لږه بره ده. نو یعنې د دې اکورسي نور هم زیاتېږي چې مارکیټ کېدای شي راشي د دې لیکوډیټي والي او څه ورته وایي چې دوی نه چې دی بیا پمپ وکړي. نو دویم چې دی لیکوډیټي شوه او دی چې دی فیرالي ګپ شو، دا ټول لیکوډیټیانې دي. اوس چې مارکیټ به ورځ په ورځ شی کوي. ګوره ښه دوشنبې مارکیټ خلاص شو، نو اوس چې مارکیټ څه ورته وایي لاندې راځي، نو اول چې دی هفتنی کنډل اوپن شي مارکیټ باید بره لاړ شي. اول باید های ولګوي بیا چې دی لو ولګوي. څه وکړي؟ اول باید های ولګوي بیا چې دی لو ولګوي. نو مارکیټ همدغسې کار کوي، کنډل یا کنډل همدغسې کار کوي. ورځني کنډل ګوره ښه د دې ځای لیکوډیټي ایستلی دې ځای پر کلوز ورکړی. نو سبا امکان شته دی سبا چې مارکیټ ورځنی کنډل چې دی داسې لاړ شي څه ورته وایي داسې لاړ شي دلته څه وکړي دلته فیرالي ګپ ته لاړ شي. بیا چې دی لکه اوس ګوره ښه اوله ورځ چې دی منیپولیشن وکړي لکه ټول لیکوډیټیانې والي. بیا چې دی سبا چې دی څه ورته وایي ګوره مثال دی ګوره ښه زه ته وایم چې حتما باندې داسې کوي. سبا چې دی اکیومولیشن وکړي لکه هغه سبا هم رینج وکړي که نه سبا هم رینج وکړي داسې کنډل شي. بل سبا منیپولیشن وکړي د ټولو ځای لیکوډیټیانې والي د فیرالي ګپ ته راشي، او بل سبا چې دی ډسټریبیوشن وکړي، بل سبا هم ډسټریبیوشن وکړي، بیا په اخرنۍ ورځ چې دی دلته ځان ووهي بیا هغلته کلوزینګ ورکړي. داسې ګوره ښه نو که سبا څه ورته وایي بره راغی داسې لکه زه ته ویم که سبا بره راغی بیا داسې کوي. که سبا هلته بره راغی داسې دلته او بل سبا چې دی دا اوس کنډل دی که نه ورځې ورته بدل کړه. سبا هلته راغی داسې بره راغی مړه دا بیخي نیسي سبا هلته بره راغی که نه. بل سبا چې دی بل کنډل چې دی دلته لاندې ورته کلوزینګ ورکړو ښه دی کلوزینګ ورکړو لیکوډیټي به راځي وایستله لاندې کلوزینګ ورکړو. لکه اوس ګوره ښه د دې کنډل لاندې چې لیکوډیټي دلته وایستل شول او دلته یې چې دی کلوزینګ ورکړو، نو دا چې دی سبا کېدای شي بره لاړ شي. امکان شته زیات امکان شته بره لاړ شي ځکه بره ځای لیکوډیټیان هم ډېرې شته، لاندې ځای لیکوډیټیان هم ایستل شوي دي او ډېر بیاس هم چې دی وایي مارکیټ به بره ځي او بره چې دی فیرالي ګپ هم شته دی، یعنې اکورسي ډېره زیاته ده چې مارکیټ به ځي بره. نو که سبا هلته راغی بل سبا مارکیټ داسې کلوزینګ ورکړو یعنې بیا امکان زیات دی چې مارکیټ به راځي. سبا ځي بره که مثال درته وایم که نه سبا که لاړ بره بل سبا چې دی ګوره سبا منیپولیشن کوي، بل سبا چې دی ډسټریبیوشن کوي، بل سبا هم ډسټریبیوشن کوي، بل سبا چې دی بیا راځي دلته د فیرالي ګپ کې ټچ کوي
او بیا چې دی راځي دلته کلوز ورکوي. نو د دې ټولو ځایونو لیکویډیټیانې ایستل کېږي او بیا چې دی دلته کلوزینګ ورکوي. نو بیا چې دی بلې هفتې ته چې دی بیا بل انالیسیس خیر دی، که مشکل هېڅ نشته دی. او که تاسو داسې ویډیوګانې خوښوئ مشکل نشته، زه یې درته جوړوم. خو اوس ګوره ښه 4 ساعته چارټ ته لاړ شو مونږه. ګورئ ښه 4 ساعته چارټ کې چې دی دلته بل فیرالي ګپ هم لرو. ده بیارش فیرالي ګپ بیارش FVG. نو که اوس مونږ دا لري کو ښه دا داسې ونیسه، دا یم چې دی لیکویډیټي راځي. ښه ده لیکویډیټیانې زه درته څه ویم، بره لیکویډیټیانې بیخي زیاتې دي، بیخي زیاتې دي بره لیکویډیټیانې. نو زما خپل نظر سره کوم دی ښه مارکیټ به څه کوي. ګوره ورځني چارټ ته ورشو. ګوره سبا چې دی به راځي بره دې فیرالي ګپ ته ځي. څه کوي سبا به دې فیرالي ګپ ته ځي. که سبا لاړ نړو بل سبا ځي حتما، ځکه بره لیکویډیټیانې زیاتې دي او مارکیټ چې دی بس لیکویډیټیانو پسې سر ته یم لیکویډیټیان مارکیټ ټول په لیکویډیټیانو باندې ځي. نو سبا چې دی که لاړ نړو بره بل سبا ځي. ګوره خیر دا بره چې لیکویډیټي بالي لکه دوشنبې په ورځ به چې دی منیپولیشن کوي یا اکومولیشن کوي. امید لرم چې په دې شیانو پوهېږي چې څه لګیا یم. نو دوشنبې به کېدای شي لاړ شي بره د ټولو ځان لیکویډیټیانې والي. سه شنبې چې دی لاندې ډسټریبیوشن وکړي، چهارشنبې هم ډسټریبیوشن وکړي، پنجشنبه چې دی هم ډسټریبیوشن وکړي او جمعه چې دی لاندې ځي لیکویډیټیان والي او بره چې دی دلته کلوزینګ ورکړي. څه کار کنډل چې دی داسې کار کوي چې اول های ولګوي بیا لو لګوي بیا چې دی لږ بره یا لاندې ځي کلوزینګ ورکوي. نو امید لرم چې ښه صحیح به پوه شوي یاستئ. تورې زه د وړوکي څه ورته وایي د وړوکي ټایم فریم یو سیګنال کې زه تاسو ته درکړم. ګوره ښه دلته چې دی زموږه لاندې ځي لیکویډیټي ایستل شوې ده. دلته دې ځای لاندې ځي لیکویډیټي ایستل شوې او مونږ چې دی په اورډر بلاک کې یو. مارکیټ چې دی چې بار هم تللی دی ښه صحیح. دلته چې دی بعض ځایونو کې ټچ هم کړی دی. نو ګوره ښه مارکیټ که دلته راغی دلته دې ځای لیکویډیټي ما اخیستل کېږي. نو دلته راغی دلته تاسو ته دا مارکیټ سټرکچر شفټ درکړو یا BPR شی درکړو. نو تاسو چې دی دې ځای کې ټریډ اخیستلی شئ. ګورئ که دلته چې دی رانغی که اوس ګوره دلته رانغی نو دلته چې دی تاسو ته په دې فیرالي ګپ په سر چې دی تاسو ته دغه درکړو دلته کلوز درکړو. لکه اوس ګوره ښسې لاړو کنډل دلته کلوز شو بره. دلته چې دی ریټیسټ سره چې دی څه ورته وایي IFVG لکه انورژن فیرالي ګپ کې چې دی تاسو بای اخیستلی شئ. هغه ریسک ریوارډ چې دی بیا خپل په خوښه وټاکئ ځکه ستاسو ریسک ریوارډ نه څه خبره یم چې څه رقم دی. نو دې ځای پورې چې دی تاسو ټریډ اخیستلی شئ. نو دغه چې وه د انالیسس ویډیو وه. امید لرم چې خوښه شوې به مې. نو لایک او سبسکرایب نه یاده ونه وځي. نو که غواړئ زه هر هفته داسې ویډیو جوړولی شم او که نه غواړئ په کمنټ کې ولیکئ زه به بل رقم ویډیوګانې جوړوم. مننه. د الله په امان.